کله نبی علیہ السلام داسې مدینه منورې ته ور داخل شو کنه نو د انصارو توري راغستې وي توري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګس طرف ته خي طرف ته روانو توري په لاس کې حبشیانو توري راواغسته خپل کرتب شروع کو هغه نيزبازي غونډه نه کې نيزو هغه جنگ د نبی اسلام د خوشالولو لپاره یو میله ولګوله حبشیانو میله ولګوله یو لوی خوشحالي جوړه وه د نبی اسلام په منځ کې روان دی یو خاتم انصار روان دی او بل خاتم انصار روان دي زنانه کوټو ته ختلي دي او تماشه کوي او زنانه به دا اشعار ویلو وی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوختله من ثنيات الوداع د هغې ثنیة الوداع د ګاټۍ د طرف نه په موږ باندې د هغې غرونو د طرف نه د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته وجب الشکر علینا ما دعا لله داعي په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي دا د ښځو اشعار په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته او په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي واجبو د بني نجار دا د نبی علیه الصلاة والسلام ماماخیلي و د هغې ماشومان جینکۍ وې لارو ته راوتې وي نو چې کله هغې نبی علیه السلام ولید او د هغوی خو سره رشته هم وکنه نو هغې اشعار شروع کړو وی نحن جوار من بني النجار موږ د بنو نجار قبیلې ماشومان یو ای د الله پاکه پیغمبره موږ ستا د ماماخیلۍ د قبیلې ماشومان یو یا حبذا محمد من جاري وا محمد ستا نه قربان څومره ښکلی ګاونډي یې دا ماشومانو اشعارو په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع وه زنانو ځان له اشعار ویل ماشومان یې ځان له په اشعارو وي انصارو تورې راغستې د نبي علیه السلام نه یو خوا روان دي بل خوا روان دي اوس هر سړي به موار د اوښې ته لاس کو چې زه یې بیامه دا زه بیامه دی به زه بیامه خپل کور ته نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زحمت زه د اوښې موار پرېږدم زه د اوښې موار څه کومه او تاسو به ورته هم نه لاس کوئ دا د الله د طرف نه معموره د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چېرته لاړه زه به هلته پړاو اچومه نبی علیه الصلاة والسلام د اوښې موار پرېښودو ابوبکر رضی الله عنه پسې شاته روان دی نبی علیه السلام په اوښه ناست دی انصار ګیر چاپیره روان دي هر سړی عمله وښي او د اوښې موار ته لاس کوي نبی علیه السلام منع کوي دې ته څه مه وایې دې ته څه مه وایې دا به ځي دا به ځي اوښه روانه وه لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه ده په هغې کې کېناسته خلک ګیر چاپېره ګوري په هغې ځای کې لږه کېناسته نبي علیه السلام پرې ناست دی د اوښې نه کوز شوی نه دی اوښه بیا پاسېده روانه شوه چې لاړه نو د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغې سره په ور کې کېناستله د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی په دروازه کې اوښه کېناسته هلته ناسته وه نبي علیه السلام ته بیا راکوز نه شو اوښه بیا راپاسېده چې بیا راپاسېده بیا را روانه شوه بیا مخکې د مسجد نبوي دروازې لراله او هلته کېناسته چې هلته کېناسته صحابه کرام پوه شو ابو ایوب انصاري د لبیک چغې کړې او سامان د نبي علیه السلام ته لاس کړه کور ته یې منډې کړې چې د الله محبوب زما میلمه شو دی زما میلمه شو اصل کې د نبي علیه السلام د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاري د بنو نجار قبیلې نه د نبی علیه السلام چې کومه ماماخیلي ده دی نو د نبی علیه السلام خواهش دا چې زه مدینې منورې ته لاړ شم چې ماماخیلۍ کې پاتې شمه هغې ته به په عزت هم میله وشه خپلولي مې ورسره ده نو هلته خو د دې خبرې اظهار یې نه شو کولی ځکه چې د نورو صحابه کرامو زړونه پرې ماتېدل که نه بیا به نورو صحابه کرام وایي چې وګوره خپله ماماخیلي واغسته او مونږ یې پرېښودو نو د نبی علیه السلام په زړه کې دا خبره وه خو اظهار یې نه کو الله تبارک وتعالی داسې وکړل چې د تمامو صحابه کرامو زړونه هم خوشحاله شو او مطمئن هم شو نبی علیه السلام یې اوښې ته د الله د طرف نه اجازت ته چې دې څه وکړه هغه به کېږي اوښ هم لاړه د ابو ایوب انصاري په کور کې کېناسته او دا د نبی علیه السلام ماماخیلي وه نو د نبی علیه السلام سامان یې د اوښې نه راواغسته کور ته یې وړو چې کور ته یې وړو د الله محبوبه زما دوه کوره دي یو باندې دی یو لاندې دی زما یو بره چت دی کور کې یو لاندې چت دی نو بره چت بستی زه دا نه غواړم چې ته لاندې یو زه باندې یم نو باندې چت بستی